د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې پاکستان داسې مهال افغانستان ته د حکومت جوړولو مشورې ورکوي چې خپل هیواد یې پوځیان اداره کوي. نوموړي د پاکستان له حاکمانو غوښتي چې تر هر څه وړاندې خپل سیاسي چارې سمې سمبال کړي. پاکستان تر پوځي ادارې لاندې دی. ټاکنې جعلي دي. دغه هیواد د نورو ته د مشورو ورکولو پر ځای خپل ګډوډ حالات او سیاسي چارې سمې کړي. د پاکستان مشران دې دا معلومه کړي چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې له وسلوالو سره څه کولای شي. ورته مهال د ملګرو ملتونو په یوه غونډه کې د هند د پارلمان غړي د پاکستان له لوري د افغانستان د هوایي حریم نقض غندلی او د ماشومانو په نښه کول یې محکوم کړي دي. افغانستان सीमा की उन घटनाओं के बारे में बताया गया है जहां पाकिस्तान द्वारा د پاکستان له لوري په افغان خاوره کې د ماشومان وژل محکوموم. اسلام آباد په خپل بریدونو کې ماشومان په نښه کړي دي. پاکستان له هند سره هم په سرحدي سیمو کې په خپل بریدونو کې تل ملکی وګړي په نښه کړي دي. پاکستان نه یوازې دا چې له خپلو ګاونډیو سره په نیښتو کې د ماشومانو او میرمنو په ګډون ملکی وګړي په نښه کوي. تیره ورځ په کور دننه په لاهور کې د تحریک لبیک غړو لاریونوال په ډزو ویشتلي دي. और जिस अंदाज में बच्चों बूढ़ों हत्ता के तहरीक के د پاکستان حکومت په دغه پرلط او لاریون کې ښځې او ماشومان هم په نښه کړي دي. په بېوزلو خلکو یې ډزې کړي دي. د پاکستان واکمنان باغیان دي او قانون یې تر پښو لاندې کړی دی. دا په داس حال کې د چې تیره ورځ د افغانستان اسلامي امارات د یوې اعلامیې په خپرولو سره له لاریونوالو سره د پاکستان حکومت له لوري په مرګوني تاوتریخوالي خواشیني ښودلې او دغه هیواد په حاکمانو یې غږ کړی چې د خپلو خلکو په وړاندې د زور زیاتي پر ځای ستونزې د خبرو له لارې حل کړي.